زمونږ د خوږ پیغمبر په خوراک کې څه ډېر خوښ و زبردست. زمونږ د ښکلي پیغمبر په خوراک کې څه ډېر خوښ و؟ خوراک کې څه ډېر خوښ و؟ ښه صحیح ده. زمونږ د ښکلي پیغمبر په خوراک کې ډېر څیزونه خوښ و. شات یې ډېر خوښ و، شات او کدو یې خوښ و. هغه مشهور دی، غار چاته پته ده. خو یو څیز دی چې هغه ډېرو ته پته نشته. څوک ورته سرید وایي، څوک ورته شورید وایي، څوک ورته سرید وایي. زمونږ د ښکلي پیغمبر په خوراک کې هغه هم ډېر خوښ و. سرید پیژنې ته؟ سرید پیژنې؟ ډېر نه پیژنې، ډېرو ته پته نشته چې سرید څه ته وایي. سرید هغه خوراک ته وایي، هغه کانې ته وایي چې د شوریا د غوښې شوریا وي. څوک ورته ښوروا وایي، څوک ورته شوریا وایي. د غوښې شوریا کې چې روټۍ وړه وړه شي، هغه پکې واچېږي او پسته شي پکې. د غوښې شوریا کې د غوښې شوریا کې چې روټۍ واچېږي ته څوک ورته شورید وایي، څوک ورته شرید وایي، خو صحیح نوم یې سرید دی.